اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. صدق الله مولانا العظيم. نحمہ سپارہ سورة اعراف آیت نمبر 113. د انبیاء علیہم السلام د وقایع سرا واقعہ د موسی علیہ السلام ہارون علیہ السلام تفصیلی دی صورت کے بیانی و بیان د واقعی مشتملو پچن مقامات ون. یو مقام داو چی قول سفیح و قبیح د قوم موسی علیہ السلام تا ورست رؤیت د معجزینا چکل دی پا بحر باندې تیر شو دشمن ہلاک شا نیو قومو چاغی د سخی عبادت کون کیو او دا سخی د نحاسن جوړو وغیرہ او دا قوم دا عمالقون سبقیوا کم چې موسی علیہ السلام بیا رستو دا غی پا قتال باندې مامور او قوم مرتاد یا فاذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون آواز کړي. نو د رؤیت د معجزین بعد د موسی علیہ السلام نه دا مطالبه وکړه چې مونږ ته داسې معبود پیدا کا کما لهم آلهه. نو دې دینا واقعه د موسی علیہ السلام ورستو د غرق د فرعون نا په شکل د صفاحت او د قمقلی د قوم د داغه بیانیږي چې د دومره انعام او معجزې د رؤیت نه بعد د سائرین د قول قبیح. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر اے عبرنا جاوزنا عبرنا تیر کلمونگا بنی اسرائیل پا بحر باندې فاتو پس دوی رالا قوم پیو قوم بانی یعکفونا چه مقیمین بالعبادت وعلا اسلام فبتانو چود دوی دپارا لهم دوی بتانو یعکفون یقیمون بالعبادت. قالوا یا موسی اجعل لنا الہا کما لهم آلہا لکه چه دوی تالہا دی یعنی چه مونگ تخکارشی. پسو فرمیل موسی علیہ السلام دیلا یقینا تاسی و قومی تجہلون جہل کوئی ان هؤلاء دا خلق متبر ما هم فیه حلاک لشوی دی حغص هم فیه چدی پاغی کی کنای دا مذہب دا دینلا و باطل ما کانو یعملون و باطل دے حغص چدی عمل کی دا دیتا سمر اخروی نفع نشتام او دی چې په کوم مذهب او دین باندې دی هغه هم هلاک کړی شوی دی. قال غیر الله یبغیکم الها پس فرمایل موسی علیہ السلام دی لرا آیا غیر الله اولتم تو طلب کم تاسو ته معبود استفهام انکاری دی نشم کوله حال دا دی د الہ ذات دی فضلکم علی العالمین فضیلت درکڑے تاستا پا عالم دا زمانی خپل باندے او یا فضیل جزی درکڑے پا کل عالم باندے چی نزل دا من و سلوہ وغیرہ دی. وَإِذَنْ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ رب کریم نعم ورتما عدئی وَاذْكُرُوا رایات کے چنے جاد در کمونگ تاسے و پلاران استاسے تمن اتباع فرعون
عغیب رسول تاسی تسو العذاب خصومون من یدیمون ہمیش پیدر کول سو العذاب شدت عذاب تفصیل لاغی دا یقتلون ابناکم ویستحیون نساکم وفی ذالکم پدغ عذاب کی بلاؤن ابتلاء من ربکم عظیم وفی ذالکم پدی نجات کی بلاؤن انعام من ربکم عظیم نو بلا کو مانا دا انعام یا دا ابتلاء سرا کذالکم راجیش عذابونو تا بلا مانا ابتلاء کذالکم کی مشارل نجات شنو بلا مانا انعام من ربکم عظیم و عظیم صفت دا بلا ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ بالمیقات شروش او وعدکل ومنگا دا موسیٰ علیہ السلام سرا 30 لیلتن دیرش پی کہ پا وقت دا اتمام دا دیرشش کو کہ ودتا تورات ورکو دا وعد شیو دیرشم ورز بانی دا روژنی ولیو او بیائی مسواک پاغی کے ددسی بوٹی والیو چاگا خون لرلو نو ددا پر روژہ کی کراہت راغلیو نو پدی و جبانی وربانی لس زیتی کری واتممناها بعشرین روز مسواک ممنوع نہ دے خوندار بوٹے چداغی خون سنی تن نوزی نائی کی بے کراہت واتممناها تمام کمونگا دغا میقات بعشرین پلس سرا فتم میقات ربی تمام شو میقات درم ددار 40 لیلہ لیوز الحجوہ و لشپی یوز القیدم یاشوہ او لشپی د ذوالحجې اور سره وي دا اختر روز و چې دی روت وقال موسی لاخیه هارون علیہ السلام په وخت د ذهاب کې مناجات چې دی روانېدنو دا قول کړو او خلفنی فی قومی کن خلیفتی شخلیفه زما په قوم زما کې واصلح امرهم د دې کارونو اصلاح کوا وتگوری اتباعون کے سبیل المفسدین چدی کے مفسدین پیدا شتے متبین شے ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا ہر کل چراغ موسیٰ علیہ السلام میقات زمونتا آغا وقتا چمونگ سر وعدہ کڑی ود کلام پاگی وکلمہ ربو خبر اکرد سر رب ددا بلا واسطہ کلاما یسمع من کل جہا سو کوئی سنی ذرا خبری شوی یو قول دار 400,000 چلور لاکھ خبری وی او 900,000 یا 9 لاکھ خبری وی سوک سلور ذرا خبری آدئی قال ربی ارینی انظر الیکا علت دا سؤال دا پارا داو چی ان شیطان جاء الى قدمی موسیٰ ووسوسا انه شیطان موسیٰ علیہ السلام دا قدمین دا خوانا راغے وسوسے ورطوا چولا چدا تچا سر رگی گی رحمان ندے شیطان صدی رحمت اللہ علیہ قول دا نزکی دا وازو کچھ ربی ارینی انظر الیکا او صوفیہ دا وائی چدلتا دا کلام دا سمعنا دا زمین زیادہ شوا بی اختیار دا آواز تیوتا چی رب بیرینی ما تزانو خایا دا گفتار دا دیدار شوق پیدا شا موسیٰ زکا دا دیدار فتمنا شا ندائی شوق را گئے رب بیرینی انظر الیکام ربی کریمت فرمائی لن ترانی ارگستری دین شما پا دی دنیا کی مفسرین کرام لکی چھے تعبیری پلن ترانی سروک پلن اورای ونک تمانشی لیدے دسی ونویل چلن اورا زنشم لیدلے کے دے فی الدنیا ولی دا فیدور کے امکان رؤیتی تعالی چھ ممکن دے رؤیت دباری تعالی پا دنیا کے ہوں لن اورای ونوی چھ لیدلے کے گمنا لن ترى تمن شديد ولكن انظر الى الجبل وقرد يقرلرا فإن استقر مكانه كشرطا
ثابت پاتشا پز اخوالوان فسوف ترانی او تب ثابت شروع ید زماد پا وإلا فلا طاقت لکا فلما تجلی رب ورکلا چه تجلی اکڑان رب دا موسیٰ علیہ السلام حاکم کی صحیح حدیث دے نبی علیہ السلام فرمائی ظہر من نوره قدر نصف انملت الخنسر تشبیر قلت ورکی دمر نور افکارش لکدا کچ نگو تچنی مہیش نو دا کچ نگو تی دا نصف کلا مراد نوی و تشبیر قلت دے سور کول کیگی دمر عقلم در کی نشو اگو تا خلق دا سکے اشارہ قلت تبی دا تمثیل کی پیش کی روایت دا حاکم مستدرک کے دادے چھ قدر نصف انملت الخنصر ظہر من نوره تعالی پس ہر کلا چھ تجلی اکرا رب دا موسیٰ علیہ السلام للجبل او تجلی ہم امام ربانی رحمت اللہ علیہ وی دا ڈارک اثر تنویل کی گی ظہور شیف مرتبت الثانیہ او الثالثہ او الرابعہ دویم درم سلورم دے چھ شیخ کار شدید تجلی ہوئی دانور چھ ڈاری کو لگی دا تجلی ندا وکنور پا شیشو لگی و شیشہ سوری تا متوجیش او دنور دا اثر پا دے دویم زیکف کارش دی سوری کی آغا تجلی کبھی آدھا شیشہ بلی شیشی تا مخامخ کی آغا دل تدریم زیک رناور کی آغا تجلی قدریم سلورم کے رناور کے تجلی دا ظہور دا شیف مرتبہ ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ کے دا تجلی نو گرزو دی تجلین ہو دی غر لرا دکن ذرا ذرا متکک مستوی علی الارض وخر موسیٰ پریوت موسیٰ علیہ السلام صاعقا امام قتادوی میتا فصاعق من فی السماوات پمانا دا مرک سر مرش دے بیا خود تعالی دے جون دے گا جمہور مفسرین دا فرمائی کہ صاعقا پمانا دا غش دا مخشیاً علیہ پریوتا مخشیاً علیہ بیوشی پرالا ذکر رسول لما فاقانا بیداش احیانوی افاقوی فلما فاقان کل چرا بیدار شدین دا بیوشید دا سلور دیر ساعاتا سلور دیر ساعاتا نو دا تقریباً یونیم شواروز دا بیوش اپروتو دا دیو تجلی سرا او دمرا چکل را بیدار شا دمرا دا نورو دا فیض نا ڈک شویو چی تفسیر روح المانی پا دی زیلی کلی چی سلوی فرزو پوری بچا موسیٰ علیہ السلام تاو کتل اغب مڑکی دا اب ٹنگی دینا دا دا سینا دمرا دا فیض او دا نور نا ڈکوا چی دا پا رؤیت بانی بخلق بانی و حال توری کی دا پا اغب مرگ را بیوشیانی و پیرات لی دا ټول دلله د وجد او د جذب او د حال دی چې د خدای تعالی د فیض او د نور د غلبې د وجنا او مغشرات لشي د تجلی د وجنا او حتی کې امکان شته چې سړی مرګ ته پکې ورسي فلما فاق کل چرا بیدار ش قال سبحانك تبت الیک رجوکم تاتا بیا با سؤال دا معلم او عمر نکوما وانا اول المؤمنین دا سؤال دا رؤیت ولیو کا او توبہ دا سؤال دا رؤیت نا ولی کئی دا توبہ دا سشیوا ابن عباس سے فرمائے انما تابا لئنو سال الرؤیا دا توبہ دا رب ارینی نویستا چی بیا بدا سے نوائما او یا توبہ علی الاقدام علی المسئلہ قبل الاذن فیہا دا جرأت دی ولی اوکان چی رب ارینی تا تردی اجازت خنو شوئے او زاد اول دا مومنین نائم چی بیانکا لن ترا فی الارض
زه اول د مؤمنین نیم پدې باندې چې دنیا کې تری دلې کېږي نه زما یقین راغی پدې ربی کریم تو فرمائے موسی علیہ السلام انی اصطفیتک یقینا غرکما تعالی علی الناس پاہل د زمان خپل باندې بے رسالاتی و پیغامونو وحی خپل باندې چې عبارت د اوامر او نواهیونو دي و بکلامی خاصتا فکلام تکلیمی ایاکا فخذ ما آتيتك من الفضل وكن من الشاكرين لأنعمي وكتبنا له في الألواح او لکلیو مونگلرا کم کار کی چی فرشتے دخل لری باری تعالی پس غید جمع ځان ته منصوبی مونگ لکلیو آغیلر فی الالواح پالواحو د تورات کی چیو دا الواح صدر الجنہ د جنت د بیرو د تختون جوڑ چاویلی زبرجدو زمردو او دا تختی چیوی یو تخته دی 12 ذراعا 12 گزوا مقاتل سے بوئی دا 9 تختے 9 تختے او سوک لس یادئی ابن عباس سے ندام مروی دی من كل شيء كتبنا في الألواح من كل شيء دا مراد دا كل شيء ما يحتاج إليه في الدين کم چی دین کے ورطرد ضرورت ہو کدا تقیدات مونگونکو کل شے راشی و بسار شے مراد دے نبیا خو بمانا دا شی چی دنیا کے سم راشی او دا ټول پکی لکل شیو ان جملہ دا غین استانوم استاد پلارنوم آغمم پکیو دا چرتا پکیو من کل شے یحتاج الیہ فی الدین بعض حضرات د علم غیب کلی تفصیلی د پاردا پیش کی علمک ما لم تکن تعلم بس ټول مراد ما عام نو دا تعمیمات تبا عقل لدے تقاضا کوي چې تقیدات باور کې بلقیس بی بی بارکی هدهد راضیو یو سلیمان علیہ السلام تعارف کوي چې اوتیت من کل شے ورکڑا شو آغیتا ہر شے یعنی علم دار شی نو خدا نشوی چھ بالقسی تا علم غیب کلی تفصیلیو یعنی علم دا بادشاہی و دا سلطنت متعلق دیر ماہر دا نو دلتم راغت دی کہ من کل شے لکل کریو ما يحتاج الیہ فی الدین کم چی دین کی آئیت ضرورت وی موعظتنا حالی کون دار شکی چی دا نصیتنا او دا الواح تفصیل لکل شیء من الحلال والحرام والعقائد والاصول او اوی منگلرا فخوزها قبول کدی لرا بقوة اے بے جہد و اجتہاد یا بقوة مانا بشکر یا بقوة مانا بطاعت نو قوة مانا جہد و اجتہاد وامر قومکان نو امرکا قوم فلتان بطاعت ابو العالی داوی یا پا شکر دا نعمو باندے او امر ورتو که یاخذو بی احسنها چه واخلو اخذو کی عملو کی بی احسنها پا احسن دا دیبان نو بعض مفسرین ہوئی چه والکلو احسن طول احسنو نو طول دی واخلی او بعض ہوئی چه مراد دا احسن نا عظیمت باندے عمل کولی پا مقابل دا رخصت
لکه قصاص دا و عفا دا. قصاص هم جائز دے، عفا هم جائز دا، خو عفا احسن دا. صبر دے، انتصار دے، انتقام هم جائز دے، خو صبر هم جائز دے، خو صبر احسن دے. فرائض دی، نوافل دی، نو دا فرائض احسن دی. اکراه په صورت کې کلمه د کفر ویل او نویل، نو نویل احسن دی. لیاخذوا باحسنها، سوریکم زر دے و بخیم تاستا. دار الفاسقین مرادتن فرعون و اتباع داغلی. امام مجاہد فرمائی مرادتن دار الفاسقین جہنم دے. عطیہ فرمائی چھ مراد دار دا فرعون و دا قوم مصر دے. سجی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ مراد تینا منازل دا حلاک دا جبابرو عمالقو دی. چی بکمزے کے مڑ پراتی مسارع دا فاسقینو. ساسرفون آیاتی سرد چب بکمزا عن قبول آیاتی الذین تکبرون فی الارض متکبرین بغیر الحق. دی بوارو مو چب بکم دا قبول الآیاتنا. وَإِن يَرَوْا اگر که گوری دی کل آیا لا یؤمنو بیا، که تقدیم تاخیرو شنو ان بوصلیشی شرطی امکان شتا لا یؤمنو بی جزاش. لا یؤمنو بالآیاتی وَإِن يَرَوْا کل آیا، ایمان بالآیت نراوڑی اگر که دی گوری طول معجزات او کل بفردشی ہر فرد دا افراد دا آیت و دا معجزی و دلائلن. یا این یرو که چر دے گوری کل آیا لا یومنو بها شرط جزابش. و این یرو سبیل الرشد لا يتخذو سبیلا، و این یرو سبیل الغی دا دولال يتخذو سبیلا. ذالک دا صرف ولی دی وارا ولی شخص ظلم ندے. دا صرف دا غی ایمان و دا قبول دا آیاتنا ثابت دے پا حق دا دے کی، پا سبب دا دے کذبو بی آیاتنا وکانو انہا غافلینام. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون ما یجزون، جزا بنشی ورکولے دی لرا الا ما كانوا یعملون بما كانوا یعملون من التکذیب والمعاصی. واتخذ قوم موسیٰ من بعده، ونیو قوم دا موسیٰ علیہ السلام من بعده من بعد ذهابه الى المناجات، کلچ دے مناجات تلاڑو. من حلیہم دا زیوراتو گانو خپلونا چاغی عاریتن دا فرعونیانو نا دا وعده پا بانا دا شپیوڑیو دوی سپاتیو نا دا دوی تا غنیمتو. سشی ونیو عید الہن، قوم دا موسیٰ علیہ السلام رستر زیاب دا موسیٰ علیہ السلام نا مناجات تا جوڑ کا ونیو من حلیہم دا زیوراتو خپلونا عجلن یوسخین پسبان دی ونیو الہن پا معبود سرا. مفرسانی مقدر دے دا عجل سشیو جسد مجسدو چیوا غلر خوارو نوازونا صوتن آواز بداغینو پشاند آواز دسخی. رب کریم فرمائی علم یراو آیا دی نکتل دیتا چی انہو لا یکلمهم دا خبری نکیدوی سرا ولا يهديهم سبيلا ونخيد إلى اللارا. نفكيف اتخذوه إلها سنگ معبود گردو. اتخذوه إلها وكانوا ظالمين، سرد دی دینی ولیو حغاس خلر پا معبودی او دی ظالمین مشرکین. ولما سقطا في ايديهم، دا وسط کی دا خائی چی پخپل ظلم و پخپل جہالت و حماقت دی ہم مقررینو رستو ولما رجان قصہ تفصیل لا پاتے دے و باری تعالیٰ پا وسط کی دے حماقت چی دا دوی تم مسلم شا. ولما سقطا فی ایدیہم، ہر کلچ ورزولے شو پلاسنو دی کی ندامت لرا. دا کنایه دا ندامت نوی سڑے چی دیر خپیمان نوی نوی تفکر سر پزمکا کناسی او کله د ګوتو سره خبرې کوي او کله چې دا پزماکه کې ډکی وهی را وهی سوچ او فکر کوي، نو دا کنایه د ندامت نه وي.
کلا چې وغورځول شو نسکور په لاسونو باندې، یعنی معنا ندامت او پیمانه شو. وغورځول شو پیمانی په زړونو دوی کې چې اثر ایدیو طرف کار شو. وراو انهم او پوښو چې انهم دی قد ولوا گمراه شوی. قالوا يدي لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ندی خپل مسلم کړ بیا اوس کیسه کوي. ولما رجع چرا واپس موسی علیہ السلام الى قومه، حال کون دل کې غضبان چې غوسه اسفا شدید الحزن، ډیر خفا، غوسه د ډیر خفګان نا، یا اسفا شدید الجزع، ډیر پجزو پزو کېو. قتیبه وی چې اسفا شدید الغضبان، ډیر زیات په غوسه. پس وی فرمایل بیس ما خلفتمونی من بعد، بد خلافت کړه تاسو ورستو د ذهاب زمانہ، تاسو زمانہ رستو زما بد خلیفگان جوړ شوی. اعجلتم آیا جلتی مو کړی دا بعبادت العجل وترکتم امر ربکم. عاجلتم د پارا معمول مقدر کو، امر د پارا عامل مقدر. اعجلتم بعبادت العجل وترکتم امر ربکم، امر ربکم مپری خود او جلتی مو په عبادت عجل کړي. والقل الواحا، وی غرزول تختی. ظاهرا خود القا نه ده چې د غضب په انداز کې غرزولې وي، او مفسرین کرام دلته القا ادبا په معنا د وضع اخلي. نو القل الواحا وضع الالواح، کیف دی الالواح تختی. د ډېر غصې نه تختی چې کوم راخستې وي د تورات آی کې خدای. ابن عباس سے فرمایي غضبا لربه فتکسرت، خدا کوم غصې چې کړي ذاتی نه وا چې دا اعتراضو کې چې دا القا ولي وکړه، بلکې دا غضبا لربه تعالی چې ولي شرک ور پورې شوی. فتکسرت تختی ماتم شوی بازي. نو القل الواح ودع الالواح القینا علیه رواسیا، دا القا دلتا پمانا دا وضعی. او کیف دل الواح تختی واقضا، وینو براس یقی پسر ضرور خپلوان پخیلا سر سرو تونیو پچپی گیرونیوا. یجرهو چراق کے دا رورزان پاڑقبانی الیہی لا نفسی غصو. ہارون علیہ السلام تا فرمائی ابن امّا، قال ابن امّا، وی ہارون علیہ السلام اے دا مورزویا، ان القوم استضعفون، یقینا قوم سپکت ریدی ماتا زی ضعیف گنلو. قریبو دی یقتلوننی چی ملکی مالرا، پس تا مخشالو پا معبان العدا دشمنان لرا، او مگر دو ما دا قوم ظالمین و مشرکین اللہ سرا زاغی مرگرنو ما. دعاو کلا موسیٰ علیہ السلام رب اغفر لین، دسشی ما صنعتو بی اخی، چی دی روش سرمی پا غصہ کی زیتیو کا، او ولی اخین او بخنو کی روش زمالرا، وادخلنا فی رحمتک وانتا ارحم الراحمین. ان الذین رب کریم فرمائے یقینا کسان چاہینے ولی اس کی لرا فعبادت زرد ینالهم غضب من ربهم، وبرسی گری تغضب من ربهم، وذلت و ذلت. نو غضب چو قتال پا مابین کی، و ذلت چو خروج من الدیار او یا جزیوا فی الحیات الدنیا. وکذالک نجزی المفترین، چی افترا کون کی علی اللہ بالاشراک. والذین عملوا السیئات ثم تابوا بیتوبوا وباس من بعدها وآمنوا باللہ ان ربک من بعدها من بعد التوبة لغفور لهم رحیم بهم. دا وسط کی باری تعالیٰ ترغیب ورکا توبہ ایمان لرا. ولما سکتان موسیٰ الغضب، ہر کل سکت مانا سکنا چا آرام شد موسیٰ علیہ السلام نا غضب، نراوائی خستل الواحا تختی.
وفي نسختها پلکل شو داغی نسخه د مکتوبات داغی کې داو چې دا هدایت ده من الضلالت او رحمت ده من العذاب للذین دائی کسان پارهم لربهم يرهبون چې هغه یریږي لربهم من ربهم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما قضتهم الرجفة دلته یو قوم بولدي چې هغه دا ویلي دي چې لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتهم الصاعقة. دلته بل قوم بولدي لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة. مفسرین کرام مختلف دي. امام سدی رحمت اللہ علیہ وی چې دا اختیار د قوم اویا کسان چې دی نیولی رجفیو دا امغه قوم دی چې سائلین د رؤیتو او دغه رجفه دسې رجفه ګرځېدلې وه چې دی پکې مړه شوي وو بیا خدای تعالی ژوندي کړي وو. قول راجح نه دی قول راجح نه دی ځکه عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې وهم غیر الذین سألوا الرؤیة واخذتهم الصاعقة. دا یا غیر د هغه کسانو نه و چې سائلین د رؤیتو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. سیاق و سباق تم قتل پکار دی کنه. گورا لو شئت اهلكت من قبل وإياي دلته ذکر د احیا نه دراغلی دا غید کثرت جذب د وجنا موسی علیہ السلام دا ګمان کړي چې اوس مړ نشي دا خو د قوم رؤسا دي مشران دي. نو هغه خلق چې ارین الله جهرة فاخذتهم الصاعقة هغه بیل قوم دی او دا بیل قوم دی. بیانو دا صد پارتلیو اغا صد پارتلیو اغا قوم دیر پارتلیو چی هارون علیہ السلام دے مناجات تے اوزل دے با بار بار تو دا دستر تہ پشپو کی یوزل دا زان سر بوتا اغا وفات شدفنی کا قوم دا خورکل چتا دا اورور پخپل وجل دے و دے دیر گرانو قوم تا نو دور توی چې ما هارون علیہ السلام وجل نه دی راځي ما سره لاړ شي زبد هغه قبر درو خایم هغه بیا کسان چې دی هغه چې کم تلی دی هغه صرف د دې اعتراض د دفع لپاره تلیو چې راځي لاړ شي قبر در خایم وفات شوی دی اچل تلاړل او بل منکرینو بازی پکې تذیب بار بار مونږه خبره وانورې دی او کله راشي تورات راوړي کله سره معترضینو او موسی علیہ السلام اچ ال تلاړم بهوده سوال وکړه ارین الله جهرا او ال تاخذتهم الصاعقه هغه مرګو ثم بعثناهم بجوند کړي ورته دا بل نعمت په دی باندې دا قوم چې کله تورات ورکړې شه نو بیا مطلوب دنه داو چې د قوم څخه کسان راولي او د خلکو شبهات هم د فشي چې دا تورات دراواخس تورات وړه نو زمونږ رؤسا بوزالتا چې دا صحنه وګوري نو دای په قوم کې بیا واختار غرق موسی علیہ السلام د قوم نه 70 رجلا لمیقاتنا. ابن عباس سے فرمایي چې دا هغه لم يعبد العجل چې د سپو عبادت نو کړي بأمره تعالی دا ویا کسان په امر د باری تعالی مطلوب ګرځیدلی چې دا راواله ماتا. دیو جن تفسیر روح المانی دی موضع کې فباب الاشارات کې دا ذکر کوي چې واختار موسی من اهل الصفا والاستعداد النجبا د خپل قوم صوفیا
چې زړونه صفاو پاک خلقو د غټ استعداد خاوندانو هغه موسی علیہ السلام غوړه کړ. په دې اویا کسانو کې یوشع ابن نون علیہ السلام هم دی، کالب علیہ السلام هم دی. نو یوشع ابن نون علیہ السلام څنګه غواړي چې ارین الله جهرا، خو بیا پیغمبر ګرځېدلی دی او پیغمبران د پیغمبرۍ نه وړاندې اولیاء وي بالیقین. نو دا راجح قول دا چې دا بیل جماعت دی، دا خلق تلی دی. او لما خذتهم الرجفه چې کوم راغلی دا رجفه صاعقه نه وه، دا عذاب نه و، بلکې دا دی باندې د خدای تعالی د نور د غلبې د وجې نه جذب راغلی و، ټول رقیدل دا سریک دیدل. نو موسی علیہ السلام د دې د حالات د جذب ته چې وکتل نو حیران شو. نو دا دعا یې وکړه کدا ته دلته وفات کې خو مخکې به دې وفات کړي وو، ما ته به قومیان سوی دا خو رؤسا دي ټوله. کم خلک چې یو قوم ګڼي نو هغوی وایي چې دی باندې دا رجفه دې وجې نه راله چې دی په موسی علیہ السلام د قتل اخیه هارون دعوه کړې وه. نو ګوره دا هغه یو جماعت ګرځوي. او بل قول دا دی چې دی دغه چارین الله جهرتن اعتداء په دعا کړی وه. دریم قول دا دی چې لم ینهوا عبدة العجل، د سپو د عبادت نه نهی نه وکړي ځکه پې رچپراله. او سدي وایي چې طالبین د رؤیت الله و ځکه پې رچپراله. خو دا ټول هغه صورت کې که دا عذاب شي او د هغې قوم سره شریک شي دی، که دا قوم ته نه جدا شي نو دا رجفه چې کومه راغلې ده دا رجفه بیا یو حالت دی په دوی تواري شوی دی. دې زبانی تفسیر المانی را ذکر کوي چې دا حالت په صوفیه و راځي. قد شاهدنا ذلك في الخالدیین من اهل الطریقة النقشبندیہ، د شیخ خالد بابا د نقشبندی طریقې په مریدانو کې مونږ په سترګو مشاهده کړی دی. د ده په زمانه کې شیخ خالد البغدادي په بغداد کې د هغه په مرکب مجالسو کې جذبیان ډېر زیات وو، وی دا مونږ په سترګو کتلی. بیا ذکر کوي چې ربما یعتریهم فی صلاتهم سیاح، کله په مانځه کې هم چې چغې را پیښېږي مونږ کې چغې وهي. روح المانی ذکر کوي نقشبندیان یادوي چې یو سړی ځان ته نقشبندي او غلی ناست وي او سر یې ټیټ کړی وي په مجلس کې حالات نه وي نو دی په ځان ویریږي دی نقشبندي دی نه صحیح. ځکه چې یو سلاتیا کاله وړاندې سره پاسه سل کاله وړاندې محمود الوسی دالي کې شاهدنا ذالک فی الخالدیین من اهل الطریقة النقشبندیہ، هغه وخت نه دا کار. ربما یعتریهم فی صلاتهم سیاح، مانځه کې ورته چغې را پیښې شي او داسې حال به پرې راغی چې حتی تکاد تتفرق اعداؤهم، چې اندامونه به یې سره ټوټه ټوټه شو، داسې حال به پرې راغی. وقد کثر الانکار علیهم، محمود الوسیلی کی چې انکار په دې خلکو ډېر زیات شوی دی. وقد سمعت بعض المنکرین، د بعضو منکرین نه مې دا اعتراض اورېدلی دی چې وایي چې مانځه کې دا چغې وهي عقل شته که نشته، که عقل نه وي او داسې مات شوی دی، که عقل وي د مانځه بې ادبي کړې ده نو مونځ ولې نه اعاده کوي؟ نو دی جواب ورکوي وعجیبو، زه جواب ورکوم او سو کوئی اجیب جواب ورکړی شو. پیزه جواب ورکوم چې د عقل پځای دی او اختیاري نشته، چې عقل پځای دی او داسې نه دی مات شوی، اختیاري نشته، د مانځه بې ادبي نه ده. مثال د ده پسان د مثال د مرتعش د ګوزڼوالي عقل کار کوي، اختیاري کار نه کوي. څوک ویلی شي چې د ګوزڼوالي او امون چې کم دی نو آیا اودس ماتېږي امون نه کېږي، دغه مثال دی. پس فرمایل موسی علیہ السلام ربی یا ربی لو شئت اهلکتهم من قبل وایایا، استا خوښه هلاک کړي به دې وی دی من قبل، مخکې د خروج نه زما سره،
او زبر مفاد کړو ما مخ کی اتهلکنا آیا ته هلاکه مونږ بما فعل السفهاء منا پاغه کار چې کړه دې جوهلا او زمونږه سوال درویت یا عبادت د عجل یا دعوت قتل هارون علیہ السلام په موسی علیہ السلام اعتداء فی الدعاء وغیرہ ان هي نذرا مگر فتنه او ابتلاء استادا تدل بها من تشاء اضلاله وتهدي من تشاء هدايته انت ولينا ناصرنا وحافظنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليك هدنا مانا مولنا منغا مولنا ميلان مقرد إليك تعالى الى دینی کا قال عذاب ربی کریم و تفرمائی عذاب زم اصیب به من شاء تعذیبه اور رحمت زم وسعت کل شیء عمت کل شیء فی الدنیا فسأكتبها للذین يتقون ایسا اجعلها و اوجبها زرد واجب بکم زدہ رحمت یا سأجعلها واجبا او بگرزم واجب پاخرت کی ستاسونا اے بنی اسرائیلو دا رحمت بواجب گرزم للذین اتقون الكفر والمعاصی وللذین یؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون دی پر برحمت خاص کم او دنیا کے عام دی الذین دا متقیان ہوا کسان یتبعون الرسول النبی الامیہ اس دا نبی علیہ السلام دا زمانے اہل کتاب اسلام دین تا ترغیبئی آغا متقیان تا برحمت خاص کم چاہوی اتباع کئی دا نبی علیہ السلام چھ دے رسول دے النبی دے الامیہ امی دے امی ورطوائی یا خو منصوب دے الى الامم لأن امته کثیر امت دیر زیاد دے او یا تا منصوب دے دس غیر کاتب دے لکا کم عورت چھ دا مور نماشم پیدا شیو لکل نشی کولے امی دے ندلتا امی پا مانا دا غیر کاتب باندے چھ کاتب نہ دے او دا صفت دے پشان دا نبی علیہ السلام کی لکا غیر شاعری چھ صفت و پشان دا نبی علیہ السلام الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة آغا النبی الامی چی دی مندکی اغلرا مکتوب اسم داغا دی سر پا تورات و پا انجیل کی سرد صفاتو یامرهم چامر بکئیں دا بدل کد یجدوننا خبر دا اللذی بش آسل دا اللذی بش هو الذي يجدونه هو الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ودے هغه نبی الامي يحل حلال دیت الطيبات ما حرم في شريعتهم ويحرم عليهم الخبائث لك ميت وغيرش ويدعو عنهم اسرهم وزعقي داغينا اسرهم دران دبارون داغي والاغلال التي اغلال اسقال وشدائد التي كانت عليهم لك قتل النفس فتوبة قطع اثر النجاسة وغيرها فالذين آمنوا به وعزروه منا وقروه وتعظم دديوك ونصروا دينه واتبعوا النور واتباع وكرد النور الذي انزل معه قرآن اولئك هم المفلحون قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا محبوب تدا اعلان کی زکافت الناس تراغلم او رسول اللہ دا اللہ صفات ذکر کی الذي له ملك السماوات والارض لا الہ الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته في قرآن كريم واتبعوه تاسم دغ كلمات اتباعك لعلكم تهتدون ومن قوم موسى وقوم موسى عليه السلام أمة وجماعة يهدون بالحق يهدون الناس بالحق بدين الحق وبه قد حق دين بان يعدلون انصاف کوي
واپس داغی واقعی تا ذهاب کی دا پا وسط کی دا زمن دا نبی الاسلام اہل کتابو تا ترغیبی خبری وی وقت تاناهم اتنتا عشرت اسباتا امما او ٹوٹا ٹوٹا کلمنگ دا بنی اسرائیل پا دولس اسباتا اولادو قبائلو امما امت وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمٌ دشترتیه کی تیوبو غختلیش امرکم موسیٰ علیہ السلام تکلچ استسقاو کرددنا قوم ددا ورتم اویل چانے ضرب بعصاک الحجر وها پامسا کانیلا پم بجسد فانفجرت پس روانش دغی کانینا دولس عینن چنی بعدد الاسبات قد علما فتاقق معلوم کلو ناس ہر قبلی مشربهم زید اسکاکو چنا وظلنا علیہم الغمام سورے جوڑ کڑم پدیبانی ورزی لرا لگرمی دنورنا پدشت دتی وانزلنا علیہم المنّا ترنجبین شو السلوى مرزان کلو ورتمویلو چپری من طیبات ما رزقناکم من حلالات لذیذات ما رزقناکم بیدوی ظلم نو کڑے پمنگبان لیکنو پزانو یظلمونا ظلمی کو چاگئی ذخیرہ کڑل نعمتونتی ختم شو آغا وقت چوئلے شدوی لروس کنو حاضر القریان چی بیت المقدس یا ایلیاوا یا اریحاوا وکلو منها حیث شیطن وقولو وائی چی کلدنکی گے حتتن سوالنا حتتن انت حتا خطایان سوال مدارج خطارت معاف او داخل شے پدی باب در دروازی در خاریبان سجدہ پحال دے انحناو در سجدی تعظیمی نغفر لکم خطیاتکم زرد من بزید کو محسنین لرا ثوابنا فتاعت سرا فبدل الذین ظلموا بدل کا مشرکین و ظالمان ردینا قولا قول لرا یعنی وقالوا قولا قول یو قول غیر الذی غیر دہاغا قیل لهم ندہ حتین حنت جوڑا کرا او دا سجدین اغا زحف علا استاہم پکناٹو سخیدل جوڑ کرا فارسلنا علیہم رجزا یو عذاب چدا تعونو من السماء بما کانو یظلمون عذاب پیرا آخر کی دا واقعی دا بنی اسرائیلو حقا قوم عذاب ذکر کئی چچا دا خالی دورز مخالفت کرے وصلهم تپوسو کا ددینان القریتین دا قریہ اللتی آغا کانت شوا حاضرتا موجودہ البحر فغار دا بحر مجاور د بحر قلزم سرا قریه د ایلوا چې د مدین او د تور په منځ کې د بحر قلزم په غاړه پرته او مامور په دې باندې چې د خالی پورز بخکار نه کوي هغه وخت یعتدون چې تجاوز کو په السبت بسویر السمك استاتهم استعلیلم سیر ظرفم سیر هغه وخت یا زکا تاتی چرات لبدو الى رحیتان و مایان دا یوم سبت امام فورز دا تعظیم دا خالد دا شرعا ظاہر علی الماء شرع ظاہرتا علی الماء و یوم لا یثبتونا فاغور شریب تعظیم دا خالد نکو لا یثبتون مانا لا یعظمون السبت یا لا یثبتون مانا لا يدخلون فی السبت دی بچیں ثبت الیہود مانا ترک العمل فی سبتهم او یثبتون مانا لا يعظمون السبت یا لا يدخلون فی السبت دی بچ پک مورد خالق نو لا تأتی نبرات لدا مایان هم دوی لرا کذالک دغرنگ شرعا علی الماء معنقدا مایان بپی دغس شرعا نرات لل فدی ورز بڑیر راتلا امتحانا یہ ما بعد سو لگا کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون اے نبلوهم بلاء مثل ذالک صفت د مفعول مطلق شر ثانی د پارا دارنگی ازمائے مندوی لرا ازمائل مندوی بما کانوا یفسقون چودی فاسقان بیادی دری ڈلیش یو قوم الافکار کون کش دویم قول من کون کے افکار دریم قوم ساکتین شو وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ دایو ناہین دا منکر نش دایو ساکتین شو دایو کاسبین دا فسق شو حلی جوڑی گڑی دا کم چه پمینس کے ناس دی ساکتین دی بناہینو تدا خبر کولا وَاسْأَلْهُمْ تپوستو کہ اِذْ قَالَتْ شِوِي أُمَّةٌ یو جماعت منہم دا دینا چه داغا
نخکار کون کی ونا ناهین د منکر اغي ویل لم تعظون ولی تاسو نصیحت کوي چاته وی ناهین ته وی ولی تاسو نصیحت کوي او قوم لرا الله مهلکهم چې خدای تعالی مهلک د دی دی ولی نصیحتونه ورته کوي یا معذب د دی عذابا شدیدا قالوا فسوبه ورتدغا ناهین د منکر نا معذرتن نعتذر معذرتن الى ربکم رب کریم تعذر جوړو چې الہ خو نه کړی دا ولعلهم یتقون خایګ دې ځان ساتي د ښکارنا پیدا ورته ورکی لکه اوسم کم ډله چې خراب را سمولیان چپ پاتې دي او څه په خراب وخت لري او څه مخالفت کوي چې مخالفت څو کوي دا نور ورته وی غلې کې نستا څه کار دی دین دا سکارو کا فلما نسو ترکو ارکل چې پر خدا ما ذکروا بیا چې پنور کړ شو دوی ته پاغي باندې نو نجات ورکه موږ کسانو ته انهاون عن السوء چې د بدو نه منع کولا واخذنا الذين ظلموا او انیو منگا ظالمین بعذاب بئیس شدید بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم فلما عتوا هر کلا عتوا مانا تکبروا چې کبرو کدی عما عن ترک ما د ترک دها غسن نو هو عنو چې من کړي شو دی داغین او د خالص کار پرې نه خدا قلنا لهم وی من دی لرکونو قرد شادوگان خاسئینا مبعدین در رحمت اللہ نا یا صاغرین فکانو شدغسی دیجی پوری دویم باب خلاص شوز دریم باب شروش تر اخر پوری دری حسی پدی کی سلاست امور دی اولا ذکر د بشارت دے او دا وعید دے په مختصر الفاظو کې چې ان ربک لسریع العقاب وانه لغفور الرحیم تمخ کی صورت په اخری کې مدا ویلې شوی او دا واقعي د ست انبیاء علیهم السلام او د قومینو د سریع العقاب په دنیا کې مثالونه بل ترغیبات الکتاب دے باب کے او دلیل نقلی دے دا ملائکونا وَإِذْ تَأَذَّنَ مَانَا قَالَ رَبُّكَ یا تأذن چه اذن وکین امر ربک او حکم ربک لیبعثن علیہم خامخا دا باری تعالی رو بلیگی مسلط بکی پل یهودو باندے تر رز دا قیمت با منها غیسومون سوال عذاب چه دائم باور که دی تشدت عذاب یعنی پا آخذ دا جزی سرا نبی پی سلیمان علیہ السلام راغے رستو دا کفارنا بخت نصر پی راغے مڑی کڑل سلسلہ بسلسلہ دا مسئلہ روانا دا ٹیم پٹیم دی کی حکم دا آخذ دا جزی دی ان ربک لسریع العقاب لمن عصاہو وانه لغفور رحیم وقطعناهم فرقناهم جدا جدا کلمنگ دی فی الارض امما فرقا بعضی دی یہودیانو کے صالحون ومنهم دون ذالک چی کفار و فاسقینو وبلوناهم بالحسنات والسیئات اواز مائل مندوی لرا بالحسنات بالنعم والسیئات النقم لعلهم یرجعون خائگی دی پوشی واپشی داغ بی دینین چی دی وربان دی فخلف من بعدهم خلف جمع خالف دلتا دا ماضی پا مانا فخلفا پسرا پیداش من بعد مرشد بنی اسرائیلنا خلفنا دا خلف دلتا جمع دا خالف دا خلفنا بد خلیفگان خالفین را پیداشو ورث الکتابا چه وارثان شو د کتاب تورات د پلارانو یا وارثان شو د کتاب انجیل یا وارثان شو د کتاب قرآن کریم مراد د خلفنا یا یهودیان دی د ابن عباس سے روایت یا نصرانیان یا مراد د خلفنا امت د نبی علیہ السلام
را پیدا شرست د بن اسرائیلنا خلفن بد خلیفگان چې وارثان شو د کتاب نو پاوی کم داسیو چې رستو کی بیا سا علماء رالل چې وارثین د کتاب و مدعیان داغیو هم تورات کی هم انجیل کی کار وی پیسې اخستلو یا خودونا عرض هذا الادنا اخست پالکون داغی کی چا اخستل وی عرض متاع هذا الادنا ددی دنیا دنی یاخذون متاع هذا الادنى هذا الشيء الدنی او یادا چې ظرفانی کیږي ويقولون سيغفر لنا سمو چوکړه زبخنه بوشي دا علما رو حمداسي په ګنا زړور وی زبخنه بوشي نو ثبت خلیفگان وارثین د کتاب را پیدا شو په دې هر دین کې چاغي اخلی متاع هذا الادنى الدنی یا قریب فنا داغي بیا چې ویل کې دا دنیا په ولی اخلی سيغفر لنا بخنه بوشي زمون دین کې امداسي شو ابتدا کې په تنخواه باندې تدریسونه او دا چا پیژندل ډېر قبیح او بدکارو اوس راشه هر څه په تنخواه شو ويقولون سيغفر لنا کبیا تنخواه وام خستلې شي خو غرض د اصلاح د قوم مينو بیا لا خدا چې د غرض په امامت کې امدا سر سه او چرمن وي او یو ذره اصلاح په قوم کې نه کوي او نه پنيت کې وي او دی ویګنی دا علم بم دې لپاره چې بس لازمه د دنیا د غټولو اسباب بوي نو دا خو به دې کې خامخا داخلي ويقولون سيغفر لنا وياتهم کراشد لرا عرض مبلغ مثله مثل داولینو یا مثله مثل دا غرض اول یا خذوه اخل دی غیلرا د دې معنی دا شو چې یعنی دایمین دی په دې عمل باندې مسرین دي د سینا چې او عرض په اخسته او ورځ او به وي سيغفر لنا نو ګناه می کړی دا عفوش نه کبیا راشدی ته عرض متاع او مبلغ مثله مثل د عرض اول یا خذوه اخلی بیا غیلرا یعنی مسرین دی په دې کار همیش د پرم دا تنخواګانې په اخلي هم د مقاصد ګرځولې دي علم یوخذ علی میثاق الکتاب اینه دا خسره شوی دینم میثاق وعده د تورات د دی الله یقول علی الله الا الحق او د دې خبرې چې درسو مافی دی بدرس کوي هغه چې پدې کې دي دا وعده ته نو خسره شوی بلکې خسره شوی وا والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون والذين كسان يمسكون بالكتاب منهم واقاموا الصلاه مؤمنین لك عبد الله بن سلام مرګری یادای نو آغا دیم فهم محسنون وانا لا نضيع اجر المصلحين به مصلحین یو موږ د مصلحینو اجر نه ضایع کو مصلح متعدی وي ګور د بل اصلاح کوونکې واذکر آیات کینا تقن الجبل دا میثاق الكتاب ذکر کئی رفعنا شدبیخنا روی استمونگا غار فوقهم گوئے کہ وہ دا غر ذلتن یو سیبان کل ما ازلکا ایت ذلوی لیش وظنوا ایقنوا یقین راغی چاننو دا غر واقعا ساقط بهم وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة بجهد واجتهاد واذكروا ما فيه بالعمل لعلكم تتقون لكي تتقون واذكر آیات کیذا قضى ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم اسا نقوم خاصنا اغا عام طولی وعدی مخالفت تے اشارہ کئی حل تخو یو قوم خاصنا وعدا خصلے شیو مخالفت کڑیو اس دا طول اولاد دا آدم علیہ السلام دا غی ابتدا لالستو بربکم وعدہ کڑیو اس منکر دی واذکر اذا قضى ربك من بني آدم جواخص طرف استاد بنی آدمونا دا اولاد دا آدم علیہ السلام من ظهورهم راوائخص طرف ستا راویستا من بنی آدم من ظهورهم دا شاگانو دینا ذریت و مولاد دا دین یعنی اخرج بعضهم من صلب بعضنا او یا اخرج ربک من ظهور آدم بنیه اولاد ورتراویستا دا من ظهور بدل دے دا من بنی آدم واشهدهم علی انفسهم
او گواهان کړی علی انفسهم فزانو باندې یعنی بعض په بعض باندې ورته ویل چې الستو بربکم قالوا بلا شهدنا چې انت ربنا یا انسان سره ولګو معنا قد شهدنا یعنی قال الله للملائکه اشهدوا باری تعالی فرشتو ته امر کوي تاسو گواهی فرشتي وایي چې شهدنا مونږ گوايو دا گواہی دے لپاره ان تقولوا الله تقولوا یا کراهیت ان تقول چون وای یوم القیامت انا كنا عن هذا التوحید غافلین یا ون وای چې ما شرک آباؤنا من قبل وكنا ذریه من بعدهم فاقتدینا بهم دا خبرونه کوي دا ون وای چې فتهلكنا بما فعل المبتلون چې مشرکین دي او مؤسسین د شرک وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون عن كفرهم واتلوا ولقد يهدوا بالنبأ الذي آتيناه آياتنا خبردار انسان شور کړو مونږ غتا آیاتنا العلم بآیاتنا علم پایتون زمون باندې بعض علماء وایي چې دا امیہ بن ابي سلط ابن عباس سے دا مروی دی چې دا ابو عامر الراهب چې مدینه منوره کې وړي دیندار خلکو په دیندارۍ پیژن مخالف د نبی علیہ السلام به او تخت د مکی معظمه تغزوه د احد کې راغ اعلان او کذا ابو عامر ما چې دا خلک به زما مرګري شي صحابه جواب ورکړ چې فاسقه تاریخ خپل مقصد ته ونرس نبی علیہ السلام په دبانې د فاسق نومې خو دی به او تخت د شام ته دا مجرد درارم د په مشوره او په پیسو جوړ شوی وو او څو کوئی چې مراد د الذی اتیناه هنا رجل من بنی اسرائیل چې درې دعوات مستجاب ګرځیدلی وو نو دا کرامت دا خو مشهور قول دا دی چې دا الذی اتیناه آیاتنا چې بلعم بن باعورا دی بلعم بن باعورا چې د علماء د بنی اسرائیل نو او یاد کنعانیین نو دا مستجاب الدعوات آتیناه آیاتنا کرامات مراد دی موږ د خپل آیات ور کړیو نه کرامات مور کړیو اولیاء کل خو محفوظ او معصوم نه وي نو بلعم بن باعورا ودا چې عالم او صاحب د کرامات او استجابت د دعا دلته یو قوم پاغه جهاد باندې موسی علیہ السلام مامور چورل التا قوم اور تراغه چې مونږ ته دعا وکړه چې د دې په خلاف چې د ایرانش د تیزانو ساته خو بیا یو زنانا په نوم د کستی بنت سور باندې د پسې شوه چې ښایسته وه او مطالبه یې ترنه وکړه بیا هغې ورته وي تر څو دې خیرې نه یې کړي موسی علیہ السلام او قوم د هغه ته نو ستا مطلب به پوره نه شي نو چې کله د اراده کوله د موسی علیہ السلام د مجاهدینو د خیرو دپاره دغه مستجاب دعواتو نو یو دم ژبه یې راووته بار ته خیره یې ونه کړی شوه خو مشوره یې هغوی ته دا ورکړه چې تاسو په مخه د هغې کې پیسې وشیندئ چې دوی را رواني پیسې ورته وشیندئ نو که دوی په پیسو باندې اخته شو نو دی بیا جهاد نشي کول او که په پیسو باندې اخته نشو
او تاسو پس راله تاسو مقابله نشئ کول پیسې چورته وشیندلې هغې په پیسو باندې مزلو که سره لاس ورنوړه موسی علیه السلام آواز ورته کړی چې پیسې اوچتې نه کوي مخه کې ډاک کې ورته شیندلې بیا چې ته کله اراده د خیر وکړه خیره کې دا کامیاب نشه ژبه یې راووته او دنیا نه بیا مرتد لاړه بلعام بن باعوره نو د هغه مثال د سپي ورکړی شوی دی اولوله په دې باندې قصه دا کس چې ورکړی و مونږ هغه ته آیاتنا کرامات هم ورکړي یا العلم بآیاتنا فانسلخ منها وسوته د دې آیاتنا لکه چې وځي مار د جل خپلنا پس ورپسې شه په د پسې شیطان فکانا فسوارا من الغاوین ولو شینا که اراده شوی زمونگا لرفعنا مونگ بده اوچت کڑیو منازلو دا علماء تا لرفعناه بها بالآیاتی لیکنو لیکن دے چه وقت لدے للردی مالا الى الدنیا دنیا تے میلانو واتبا هواو نقبل هوا اتباو کرا فی دعائی فمثلو پس صفت ددو مثال ددو کمثل الکلب مراد آیاتو نسو کوئی ابن عباس جسم اعظم یادو دویم قول دا چه آیاتنا کتاب من کتاب اللہ مراد دے سو کوئی علم بالکتاب دے سو کوئی حجج دے توحید و دللی سو کرامات یادئی ومثلو کمثل الکلب فی اخص احوالی ان تحمل علیہم کتبار حمل ثقیل پاغبان یلحث یخرج لسانا و روبا سے جبا او تترک ہو یلحث کپریک دی امدا سے روبا سے جبا نور حیوانات دا سے ندی دا جبار وقت باہر وی دیدے بانی باز مفسرین دا ذکر کی چی دا مثال دا خوارجو ہم دے الخوارجو ہم کلاب و جہنم دا جہنم سپیدی ندی صورت بالتم په شکل لسپو باندې وی او تمثيل د دیم لسپیره چا خوب کې او سړی ولي لسپې ته جوړ شنو دا بوا بي شوی خارجي بوي تمثيل دا سره په عالم مثال کې د دې صورتونو د سپو دی التا هغه عالم چې په خپل علم باندې عمل نوي وعقیده گزاره حالوی عمل خرابی مثله کمثل الحمار يحمل اسفارا هذا خر مثال نو مثال تش مثال نه دی د صورت به په خوب کې په عالم مثال کې د خر په شکل وی او دا کم چې عقیده د غسوی د اولیاء او د انبیاء مخالفت کوي هغه ته د خیر او د آزار اراده کوي د مثال بیا خوارج چي د سپو مثال دی بیا تاجب الکمال لکلی دی یو محدث زنانه دا غرور محدث دی خو خوارج مرګره وو نو دا ورته وی خوب کې می ودی د سپیدر نه جوړ شوی وو هغه خارجي ورته وی او مونږ چې مړ شو مونږ نه به سپی جوړیږي نو چې دومره قانی خو توبه وباسه به نه توبه توفیق ورته نو خوارج نو سپی جوړیږي او تمثيل لا غیر سپو ده نو دوی ته قصه دا هغه کس بیان کړه چې ورکړیو مونږ ته علم بیا آیاتنا فانسلخ منها او متبع د شیطان شه متبع د هوا شه مثال پشان مثال د سپیرین تحمل علیه الحث او تترکه الحث عوام د علماء په تمثيل کې خوش عوام اولئک کالانعام بل هم اضل نو تشبیه د انعام سره ساروی کې خو فوائد شته کنه او عالم چې عقیده خراب شو مثال د سپیری او چې عمل خراب شو مثال د خره ان تحمل عليه يلحث او تتركه يلحث او خوارجو کې دا کار شته دی کده مجبور وي که مجبور نه وي د زبان درازي کوي د بجبر استری همیشه بغپیږي پرې جواب باندې چا ورته سویلی کني ویلي خبرو ته ضرورت وی کنه وی دی بغپیږي
ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، گورا آیاتنا تکذیبی کړي وي، معجزې او کرامت ته دروغ وایي. دا مثال له قوم هغه کسانو. فقصص القصص لعلهم يتفکرون، لیهودو ته دا بیانو که خیر فکر نکار واخلي سوچو. ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا، بئس مثلا، بد جاتا مثالنا. القوم مثل القوم، مثال لقوم هغه کسانو کذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون بالتكذيب. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم، پیدا کړی مونږ جهنم ته، ذرأنا خلقنا كثيرا من الجن والانس، دیر پارا قلوبا زړونه دي لا يفقهون بها الحق، او د سترګې لري خو لا يبصرون الحق، دی آذان غوږونه لري لا يسمعون بها الآيات والمواعظ بسماع تدبر، اولئک دای چې کوم نکل انعام پشان د سارو دي. بل هم ادول بعدم فقه او استماع و بصر کې، بلکې ادول ډیر ادولو اخطاء دی د سارونا. اولئک هم الغافلون. ولله الاسماء الحسنى، خدای تعالی لرم اسماء الحسنى چې احسن المعانی لري. فدعوه بها، بلې باری تعالی په دغه اسماء سره، او سموه بها. وذروا الذين، پرېږدئ کسان یلحدون چې الحاد کوي فی اسماء الله، میلان د حق نه کوي. یا الحاد د اسماء الله نه ابن عباس سے وایي چې اشتقاق د اسامیو د باری تعالی نه خپل بوتانو ته کوي، لکه د الله نه اشتقاق کو وضع کلات لرم، د عزیز نه اشتقاق کو وضع کل عزا لرم، د منان نه اشتقاق کو وضع کمنات لرم. دا ملحدین فی اسماء الله شو. او زجاج رحمت الله علیه وی چې الحاد فی اسماء الله دام کې دی شي چې باری تعالی ته یو نوم په شریعت کې وضع نه تو ورته نوم کېږي، ځان نه وضعو کې. لکه شریعت باری تعالی ته جواد ویلې تو ورته سخی وایي، دا ورته نوم کېږي. شریعت سخی نه دی ویلې، جواد ویلې تو ورته سخی وایي، پیدا الحاد دی. یا باری تعالی صفاتو کې قوی راغله تو ورته جلد وایي، یا د باری تعالی صفاتو کې رحیم راغله تو ورته رقیق وایي، یا رفیق وایي. حتی کہ عبداللہ بن عباس سے انکر علی من قال یا رب القرآن، قرآن و سنت کی نشتا کچاویل یا رب القرآن نو ردی پکڑی ویدا ملحاد فی اسماء اللہ دے. کم نوم چې شریعت کې ثابت، حاضر د خدای تعالی صفاتو کې نشته توي حاضر، ناظر په صفاتو کې نشته توي ناظر. د حاضر په ځای به شاهد وای یا شهید، او د ناظر په ځای بصیر وای. نو چې کم ثابت دی هغه بوای، چې ثابت نه نه بوای. په دغه زبان کې بل زبان کې که بیانو مواخستلی شي دا به د هغې معنا شي، خو اسم به نه جوړېږي. خدای فارسی زبان کې دا هغه نوم شه، او په بل زبان کې سیجزون ما کانوا یعملون، زر جزا به ورکړی شي دوی ته دا هغه څه یعملون چې دوی کوي. وممن خلقنا امة یهدون بالحق، چا دلته ممن خلقنا جمیع الخلق خستری، او یا مراد د دینه مهاجرین او انصار صحابه د نبی علیہ السلام دی. دا په مقابل د دې کې شو چې قوم د موسی علیہ السلام بارک دار اغلیو چې من قوم موسی امة یهدون بالحق وبه یعدلون، وممن خلقنا من اصحاب النبی امة یهدون بالحق وبه یعدلون. او کدا عام واخستلی شنو مراد بتنا انبیاء و علماء شي. بعض دا غنا خلقنا چې مونږ پیدا کړی او جماعت یهدون الناس بالحق چې علماء و انبیاء دي، وبه یعدلون فی جمیع المعاملات، لا عدل نه. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم، وبنسو من اغیلر درجه په درجه، لنعذبنهم قلیلا قلیلا من حيث داس جهادنا و داس زین لا يعلمون چې دی په علم نه لري.
واملی ربی کریم فرمائی ز مہلت ورکم دوی لر سوخ ان کیدی متین یقینا اخذ زما پا عذاب سرا متین محکم دے شدید دے اولم یتفکروا دوی سوچ نہ کئی پدے خبر کے چما بصاحبہم چ نبی علیہ السلام نے من جنہ نشت پر سجنن ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا فی ملکوت السماوات عجائبات دا اسمان و دزمکہ کے چھ دلیل وګرځي په وجود د باری تعالی وما خلق الله اولم ينظروا فيما خلق الله باغسکه چې پیدا کړی باری تعالی من شین د ساشیاونه ان چې اطلاق د اسم الشی په کیږي اټول وانا عسى يكون قد اقترب اجلهم یا ان مصدریه ده یا مخفف من مثقل که مخفف من مثقل شی اسم مقدر انه شاندار عسى يكون قد اقترب اجلهم یا ان مصدر یده اولم ينظروا ان عسى اے فی اقتراب اجلهم تاویل د مصدر ته واړو خای گدا ایکون چې قد اقترب اجلهم دې شوی اجل ددای فبأي حدیث پس پکما خبر بعد القرآن یؤمنون دی به ایمان وروړي چې پدې نه وروړي اصل خبر دا من يضلل الله فلا هادي له او پرېږدي باری تعالی دی فی طغیانهم یعمهون یترددون تحیرا تپوس کوي دي ستان عن الساعة القیامت ایانا مرساها کله دې مرساها مصدر میمی دی اثباتها د دې اثبات کله دی یا وقوعها یا وقت استقرارها یعنی مرساها منتهاها قطاده دا معنی کړي لکه مرسى السفینه حيث تنتهي ایانا ثباتها یا ایانا وقوعها ایانا وقت استقرارها ایانا منتهاها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لا يظهرها نخکار کیدا قیامت لوقتها فی وقتها او وقت پل کی اللہ مگر دا غزات الہ بخکار کئی بل سو کی نشی ثقلت عظمت دیر درندا فی السماوات والارض پاہل دا اسمان و دزمگا کی خشی درندے وقوعها دا قیامت دا وقوعا لا تاتیکم نبرازی دا قیامت تاسیت الا بغتا فجاعتا دی تپوس کے استانا کاننا کا گوئے کہ تا حفیون عنہا مہربانی پسائل دا قیمت باندی کانکا حفیون مانا کانکا حفین بسؤالہم گوئے کہ پسؤال دا دیبانی تدیر مبالغ پی سؤالی او چاویلی کانکا حفیون عنہا گوئے کہ تم مبالغہ پر سؤال کے قید قیامت نہ دخل تعالیٰ نا تردی چگینی تب عالم گردی دلے کانکا عالم گوئے کہ تا عالم جس سؤال درنک تبوائی چگینی تا بار بار زمونگ نہ ردی سوالات کڑیو مونگی علم در کڑی ندی استانا تا پوچھتی کانکا حفیون عالم عنہا عالم تر قیامت جس سؤال درنکی امام مجاہد عبداللہ بن عباس معنی دا کئی کا انکا استحفیت السؤال حتی علمتا گوئے کہ تا دیری پختنی مونگ نکڑی دی و علم دے پر آگلے دے دویتانا سوال کی گوئے کہ تا عالمی حال دارے دا خصوصیت دا باری تعالیٰ دے قل انما علم عند اللہ ولكن اکثر ناس لا يعلمون قل لا املك لنفسي نفعا جلد نفع ولا ضرا دفع ضرر الا ما شاء الله چٹ انکار مکوا کما شاء اللہ وی نبی غلطا و تعالی قدرت ورکی د نفع او د ضرر او کما چې خیرو کیو چاته تعاون ورسیږي او دعاو کی چاته نفع ورسیږي ندی کی مؤثر حقیقی خو عباد نوی والی تعالی وی د دې تونو ودا مقصد نوی چې نبی علیہ السلام نه دعا قبول ده او نه د شر دعا قبول ده مانا دا چې دا مؤثر حقیقی پاشیاو کې بذات نه ده مستقل استقلال تام سره نه ده ولو كنت عالم الغیب کذ پویله په غیب تفصیلا لستكثرت من الخير نما طلب د کثرت د خیر کړو ځان نه پاره جلب د منافع او دفع د ضررونو په میزان ته کړو دا مخکې تیر شوی دا مضمون تاسو تماوی چې نفع د الغیب معرف راځي
الف لام استغراقی دی کوي چې زه پوهې دی الغیبا پار فرد افرادو د غیب کلی تفصیلی ما سره وی چرتا لستکثرت من الخير وما مسني السوء او یا نفی د ذاتیت کی ور سره عطای دی او نبو مسکڑے مال راسو سا مشقات و بدیو چی فقر دے وغیرہ یا ما مسنی الجنون کانکم تقولون انکا لمجنون تاسو ما تلیوانے وی نما مسنی الجنون ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یومنون هو الذی لا الہ غزاد دے خلقکم من نفس واحدہ دلائل توحید بینی خلقکم من نفس واحدہ چی آدم علیہ السلام وجعل خلق من هذا نفس زوجان چی حوا بی دیر پر لیسکنا الیہا یطمئن و یألفا الیہا چی الفت پیدا کیو آرام پیدا کیو مطمئن شداغ سرام بی بی سر سڑی تسکنوی فلما تغشا جامعا تغشاها پٹ اکڑا غی لرا کنے دا مجامعات نشو حملت بی بی حوا رضی اللہ عنہ حملت حملا خفیفا پہ ابتدا کی چنطفوا فمرت به اے فاستمرت یا فمرت ذهبت وجات بخفت لرات لبس پکا فلما اسقلت هر کله چې درنه شو دا بیبي بکبر الولد فی بطنها دعوا الله دوړو دعا وکړه خدای تعالی نه چې رب د دیو دا دعا چلینا تیتنا کرا کتا مونږ صالحا لنکونن من الشاکرین فلما اتاهما هر کله چور کباری تعالی دې دوړو ته صالحا ولد صالح جعل له شرکا جعل اولادهما له شرکا وګرځو اولاد درې دواړو دی باری تعالی ته شرکا فيما پاغ سکیا تاهما چور کړو دی دواړو دلتا ترمذی یو حدیث ذکر کړی دی سند په لحاظ سره معلول دی په علل ثلاثه باندې نو ځکه عمده مفسرین ورته ذهاب نه کوي کني هغه شان نزول سره د ځخه لګيږي خو د عصمت د انبیاء خطر دا ورکی نو هغه روایت حافظ ابن کثیر ذکر کړي چې ان روایت الترمذی فی حق آدم من تسمیه ابنه بالحارث معلول بعلل الثلاثه والآثار فی ذلك ماخوذه من کتب اهل الكتاب دا اسرائیلیات دي نو دا یو روایت ضعیف دی چې دلته چې بیبي کله اولاد غټ څه په خېټه کې نو وی ریدا چې دا بس شي وی بهیمه نوی نو دعا یو کړل ناتای تنا صالحا سویا برابر اندام والا بچے لنکونن من الشاکرین دی وخت ورته ابلیس راغې حوا بی تا چې دا اولاد به روح پیدا شي خو کو تعدت نوم عبد الحارث کې خدا او د شیطان نوم حارث نو دی ورته نوم عبد الحارث کې خدا نو فتعال الله عما یشركون جعل له شرکاء فيما آتاهما ابن کثیر لیکي چې دا ماخوذ دی کتب د کتابونو او حدیث چې مذکور په ترمذی کې دی معلول فاعل د ثلاثه دی حسن بصری او عکرمہ اوی د دې جواب دا کوي چې جعل له شرکا پتاویل د جعل اولادهما له شرکا اولاد د دوالو دلر شریکان پیدا کړ فی ماتاهما دوی شرک نو کړي اولاد شرک کړي یعنی معنا دا چې تاسو نیکه آدم علی السلام ما نه دومره زاری کون کې او چې لیناتای تنا صالحا لنکونن من الشاکرین اولاد شرکو کا او دویم قول چې چا کړی دی ظاهر پسې ویری دی چې دا شرک اسمی دی لکه یوسف علی السلام ویلو چې انه ربی احسن مسوایا
بادشاہ ته ربی ویل یعنی سیدی. نو دا اشتراک اسمیو، حقیقت کې معنوي شرک نه دی شوی. ته یو چاته عالم وای، عالم باری تعالی هم دی، دیم دی، دا اشتراک صفتی شو اسمن. نور پاغه معنا چې باری تعالی عالم دی مخلوق ته کله نسبت کړي شي. نو یا دغه تعویل صحیح دی چې حسن بصری رحمت الله علیه او اکرمه کړی دی چې جعل اولادهما له شرکا فيما آتاهما فتعالى الله ما یشركون. ګوره یشرکون صيغه د جمع راضی کوي، یشرکون آیا دا اولاد شریکي د خدای تعالی سره په عبادت کې. ما هغه څه لا يخلق شيئا چې نه پیدا کوي، یعنی قدرت نه لري چې پیدا کې څه شی. حال دا دی یخلقون پیدا کولې چې په خپل او طاقت نه لري دی سره د مدد او نه د ځانو سره سرونه مدد کولی شي. او كتب لیدا بوتان للهدى لا يتبعوكم لا يجيبوكم سواء عليكم دعوتموهم ام انتم صامتون. کچپی د دعا او د بلنې داغینا او کبلی نیو شان بوت کچ غواهی ک نواهی ته امداد نشي کولی ساورینا. ان الذين يقينون هغبوتان تدعون تعبدون من دون الله عباد و مملوک و مخلوق دی امثالکم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صحوب لیدی. جواب دی در کی کئی صادقین نشی در کولے. الہم آیا دی بوتانو دی تارجلن خفیدی امشون بیا. گور سیاق سباق تا گور جراہم ضمیر چا تراجی کیگی، دا چا تراجی دی نو بوتان یادئی. آیا دوی لرخ پیدی امشون بیا چی مزل پی کئی نو خفیشتا خو مشی نشی کولے. آیا دوی لر لاسوننی چی گرف پی کئی لاشتر خو گرف نشی کولے. آیا دوی لر سترگی بسرون بیا چی لیدل پی کئی سترگشتا خو لیدل پی نشی شنولے دے. آیا دوی لر آزانو غگون اسمعون بیا و لیدل پی نشی. فکیف تعبدونهم سنگ عبادت کوئی. قل ادعو شرکاکم ورتوای راو بالی شرکاکم اغا معبودانو خپل چتاسوی پا خپل زعم باطل کے شرکا ما اللہ گنے. ثم کی دونی بے کوششگر شئی پا حلاکت زما کی فلا تنظرونی محلت مرا کوئی مالرا فإنی لا ابال بکم. ان ولی یا اللہ یقینا حافظ زما اللہ دے الذی نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین بحفظی. والذین تدعون بوتان چتاسوی بلے من دون اللہ لا يستطيعون نصرکم ولا ينصرون انفسهم فكيف ابالی بهم. وَإِن تَدْعُوا كَتَاسُ بَلَيْ دا بوتان للهدى لا يسمعون ناوری آواز. تب گوری دی بوتان لراو دی کفار لر ينظرون الیکا وهم لا يبصرون. کہ کفار مراد شی نو بصیرت دزل مراد، کہ بوتان مراد شی ظاہری بصیرت تے. یا رسول اللہ خذ العفو ونسا عفو یسر لرا امر بالعرف کو معروفات ہو اعراض کا وجہ جاہلیننا امر دا جہاد لانو دی وقت یعنی عادت پل عفو گردوا او امر بالمعروفات. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اصل النزغ الفساد. سورۃ یوسف کے راغی نزغ من بعد ان نزغ الشیطان بیننا بینی و بین اخوت یوسف. دا فساد پمانا بان. اما انزغنکا یعنی یصیبنکا کورسی تاتا دا شیطان نزغن سخطرہ. فاستعذ باللہ جواب شرط او جواب امر محذوف ہے. فاستعذ باللہ یدفعہ عنکا انہو سمیع علیم. نو کدا نبی علیہ السلام تا خطاب شی یصیبنکا ویعرضن لکا عند الغضب وسوسان فاستعذ باللہ. او یا امت تاوری ان الذین اتقوا آغا کسان چزان ساتی کفر و شرک و فواحشو اذا مسکل چورس دیتا طوائفن یولیما او وسوسا من الشیطان تذکرون غیر آیات کی عقاب اللہ و ثواب اللہ
پسنا تا پدی مبصرون لدن کی مواقع دا خطا لرم متقیان غدی چورسی ورتا یو طائفہ من الشیطان تذکروا عقاب اللہ پسنا تا پدی مبصرون مواقع الخطا دا خطا زینو گوری و اخوانهم یمدونهم فی الغی دا هم ضمیر فساق و تراجی کو اخوان دا دی چی شیاطین دی اورون دا فاسقینو چی دی شیاطین دی یمدون راکاگی وهم دا فاسقین فی الغی فی الدلال ثم لا یبصرون بیا کمین کئی دا شیاطین پا خزلان دا مرگرورنو خپلو کسی فساق و کفار دی یا ثم لا یبصرون بیا کمین کئی دا فساق پا اعتبار شیطان وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ مخاطب صيغه کله چې تراتلونه کې د قوم لر بیااتن پس معجزې باندې چې دی غواړي نو وایي دی چې هل استبیتا هل انشاتا من قبل نفسك ولې ځان نه جوړ نه کړه ځان نه بری جوړ کړي وا نو تور ته وایي چې انما تبع ما يوحى الي من ربي هذا دا قران کریم بصائر بصیرت او حجج دی من ربکم کہ ہدایت من الدلالت و رحمت من العذاب دے لقومی یؤمنون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَغْوَرْ تَقْ دیوان ستو چپشئ لعلکم ترحمون اجماع پدیبان لجدا پا حق قرأت خلف الامام کے دے امام سے تلاوت کے وقت ایک دان ستو چپ قرأت پا خلف الامام پا جہری کے دے نس خلاف دے ذکا جمہور امام مالک امام احمد امامنا فجہری منزنو کے فاتحہ لستل مقتدی لرم مکرو گانی پا کراہتی تحریمی سرا او سری کی بیا غوی استحباب قائل لیو منگا دا خلاف اولا قائل لیو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چی وَاذْكُرْ رَبَّكَ پا حق دا قراءت فی الصلاة کے نازل لے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ زان سرا تَضَرُّعًا فَعَجِزَيْ وَخِيفَةً او پیر سرا خفیہ نہ دیکھا خیفہ دے فینا چیا رستو شی خفیہ اپٹی توئی خیفہ یری تویل کی دا خوف دا ابن عباس سے فرمائی مراد دا ذکر نہ قرآت فی الصلاة دا مکی دے جہر مکوا دون الجہر من القول بالغدو واذکر ربک بالغدو والآصال گور دا کلچ ذکر مطلق راشی پند و نصیحت مراد دیش ذکر اللہ میں ذکر اللہ و ذکر الرب کی راشی تقیدی پا غدو آصالو شنو دا من زیادہی یاد ورب قل فی نفسی کا یعنی ماندہ کے قرآت کوا عبداللہ بن عباس سے ہوئی ویدا آیت پشان دا آیت دے چلا تجہر بالصلاة کولا تخافت بیا وابتغی بین ذالک سبیلا ابتدا کے ورتدا امرو چی پھٹے کوا دون الجہر من القول او دا قرآت پا منزہ کے سوخ کوا بالغدو وقت سبا ولا سال وقت بیگا نبیگا ما خام ما خستن دے و سبا دا سبای منز دے دادری منزلو کی جہر وی خود خفیہ کوا ضرورت دے نا عبداللہ بن عباس سے ہوئی چی دا پا حق دا قراءت فی الصلاة کے نازل دا دا ذکر متعلق نہ دے مکی صورت دے ابتدا دا ورطرالا رست ورطوئی چی لا تجہر بالصلاة ولا تخافت بها وابتغ بین ذالک السبیلا دا مکی صورت پا انتہا کے بے جہر را گئے او دا چې مراد د ذکر نه د ذکر لسانی شي دا رائے د ماوردی دا رائے د ماوردی دا نو اذکر ربک فی نفسک نو د فی نفسک یو معنی دا شو پټ دویم معنی دا اذکر ربک حین کنت خالیا ځان ته چینو هم ذکر کوا دلکم کوا ځان تم کوا د فی نفس معنی ودا چې پټی کوي ودا چې ځان ته کوا ځان ته پټ کخکار اغه نه رات ساکت ته
ولدون الجهر من القول پہ دال لے نہ ډیر پزورا جهر بلیغ باندې رد. تاسو د اسم څه تعریف کوئ؟ کلمت تدل علی معنی فی نفسها، فی نفسها دا معنی سو کوي چې پټ پټ دلالت کوي، ښکارا نه کوي، دا معنی خو نه ده. کلمت تدل علی معنی فی نفسها معنی منفردا و استقلالا ځانتا. نو اذکر ربک فی نفسک منفردا، ځانتا ځانتم ذکر کوا، لکه حلقه کې چې کې ځانتم کوا. تضرعا وخیفا، خیفا معنی پیرا، دون الجهر نه په جهر بلیغ سره چې مفضی شي تکلیف د مصلی ته او تکلیف د نائم ته او تکلیف د مریض ته، هغه فقهاو مستثنا کړي دي چې دا حضور ذکر قبح ذاتی نه لري، قبح غیری پکې شته که چاته تکلیف جوړېده نو بیا ممنوع دی، مکروه دی. خو د بالغدو والآصال کچرتا مراد منذ اخلی د ابن عباس سے په شرح حسی لگی او که مراد تی ذکر اخلی نو بالغدو والآصال بے مانا نہ روزی. سبا و بیگانو ولی بل وقت بنا کے البته کدسی شی چې سبا و بیگا کنایه دا ذکر دائمی نشی، ہمیشہ ذکر کوا. دو تاویل میں اکڑو، یو تاویل دا چې مانځه کې قرات پټ کوا دون الجهر بالغدو سبا و بیگا، دا ابن عباس سے شرح دا راجح شرح دا پدی ذکر. صحابی تفسیر چې پیدا شي بل څه اعتبار وی بیا، بل تفسیر د ماوردی دی پدې کې هغه وایي چې مراد د ذکر نه ذکر لسانی. نبی او ذکر ربک فی نفسک، چا دا معنا کړ چې پټه کوا. یو دا تاویل، دویم تاویل دا واذکر ربک منفردا، ځان تم خدای تعالی ذکر کوا فاجزه باندې پیرا دون الجهر، بغیر د جهر بلیغ نه چې مفضی کیږي مصلی نایم مریض داغه تکلیف لرا، کم چې فقهاو ذکر کړی. بالغدو والآصال یعنی ہمیشہ ہمیشہ. ولا تکن من الغافلین، غافل ما جوڑے گا، ذاکر جوڑ شا. دریم تاویل د نقشبندیانو صوفیینو دے، صوفی پا کس تعبیر کے علم باطن والا، لکل آیت ظاہر محبت. واذکر ربک فی نفسکا، درب ذکر کا وفی نفسکا پا نفسی لطیفہ کے، رب یاد کا پا نفسی لطیفہ کے. تنبی کی دلتا نفسی شپگم سبق ورکی نقشبندیان، آغی وی دا شپگم سبق تا اشارہ دا پا نفسی کے ذکر کوا پا عاجزی بانی و پا یربان دون الجہر من القول، زبانی ذکر پریک دا دا نفسی ذکر شروع. نقشبندیان خود زبانی مخالف کی کن، ای قلب کم تصور کی روح و سر و خفی و اخفا و نفسی و قالبی، پا دے ٹولو کی آغا ذکر چکم دے قلبی کئی، یعنی تصوری کئی، لسانی نہ کئی. ندا ماندوی کئی چی دون الجہر من القول، نہ جہر قولی، قولی مکوا بلکہ تصو کا نفسی کے ذکروں کا. بالغدو والآصال پا دوام سرا. ولا تکن من الغافلین، ذاکر جوڑشا غافل مجوڑے گا. لطائف دا نقشبندی دی دا نصوص نثابتی. قلب ذکر ندادل، علا بذکر لا تطمئن القلوب، یا رجال لا تلہیہم بیع تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ندا ذکر لسانی نشی کے دے، ذکر ذکر لسانی بیع و شراء داغی پا حال کے فوت کی گی، دا ذکر قلبی دے. یا لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، چې زمونږ د ذکر نه زړه غافل وي، دا ذکر قلبی. او روح ثابتی دا یسالونک عن الروح قل الروح من امر رب عالم امر ربی. او سر ثابتی، سر و اخفا، ویعلم السر و اخفا، تی چہر مانا کے بظاہر کی صوفیہ و یعلم ذکر السر و ذکر الاخفا، دا ذکر سر و دا ذکر اخفا علم باری تعالیٰ سر دے. خفی ثابتی خیر الذکر الخفی، حدیث شریف نا تقوی پٹ کنا، آگی ہوئی را پٹ نہیں آدھے خیر الذکر ذکر الخفی،
د خفی لطیفه ذکر بهتر دی لکه دا ولایت محمدی دی نفسی ثابتی د واذکر ربک فی نفسک نا خالق د پر علامه دلیل نه پیدا کړی ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته اسیدا مولیان په صوفیو اعتراضونه کوي صوفیان خپل ټول سبقونه د نصوصونه ثابتای او چې تانه تاسو کې د نحو مره ته ثابت کبه نشه ثابتول نه نحو ثابتول شي نه صرف ثابتول شي نه معانی او نه بیان او نه بدیع او منطق بلا چرته ثابت استاد ایو پنم ثابت نه دی او هغه چې کوم ثبوت کوي هغه نصوص پیش کوي اوی ته به اعتراض د سبقونه د کما کړ دا تاسو سبقونه د کما کړ په علم ظاهر کې ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته هغه کسان عند ربك چې درف سره دي کم عندیت خلی مکانی نو مکان شتنه دی او بیا د باری تعالی سره ال تسوق دینو دا علامه قرطبی لیکي چې مراد د عندیت نه عندیت او قرب غیر متکیف ده چې عبارت ده بالفضل والکرامه لامتناع العندیه الجسمانیه عنده تعالی عندیت جسمانی نشرات له دا قرب ته اشاره ده هغه کسان عند ربک مراد د دین انبیاء دي علیهم السلام یا مراد د دین صالحی المؤمنین اولیاء دي یا مراد د دین ملائک دي دی لا یستكبرون عن عبادت الله کبر نه کوي ويسبحونه او تسبیح د باری تعالی وای وله یسجدون او باری تعالی ته سجدی لګئی بیا په سجده کې تسبیح وای چې سبحان ربی الاعلى نو یسجدون و یسبحون نو تسبیح په سجده کې رااله چې سبحان ربی الاعلى دی نو چې هر کله ملائکه او انبیاء او اولیاء سجدي لګي نو عوام ته په طریقې اولا پکار دي سجده لازم شوا صدق الله العظیم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد